अस्सलाम वालेकुम मलګرو د ایشیا کپ په حواله سره یو ډیر مهم خبر راغلی او د پاکستان د کرکټ مینوال لپاره ډیر د خوشحالي خبر د پاکستان یو بل غټ سیریز اعلان شو چې دا سیریز بر چا سره وي او د زمان خان او حیدر علي نه بعد شاهین افریدي هم انګلند ته ورسېدو او د پاکستان یو پخوانی لوبغاړي ویل چې پاکستان کرکټ بورډ ته پکار دی چې د پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی شاهین شاه افریدي لور کی نو ډیر زبردست معلومات در سره شیر کوم نو دا ویډیو بر تر اخره پورې ګورئ اول خبر کو چې د ایشیا کپ په اړه کم نوي اپډیټس راغلي دي څنګه چې تاسو پته 2 ورځې مخکې ما تاسو ویلي چې 2 ورځې بعد په ایشیا کپ کې یو بل میټینګ اجلاس تر سره کیږي چې په دې کې ودا فیصله کیږي چې په پاکستان کې رقم سلور میچونه دي په دې باندې ټول د ایشیا کرکټ بورډونه راضي دي او کنه نو د ذرای مطابق دغه اجلاس نن تر سره نشو خو پر روان هفته کې به دغه میټینګ د اجلاس خامخ تر سره کیږي چې په دې کې به د ایشیا کپ په اړه ډیره مهمه فیصله کیږي او په دغه روان میټینګ کې به د ایشیا کپ شیډول او مکمل تاریخونه هم اعلانېږي الریډي سلور کرکټ بورډونو پاکستان کرکټ بورډ ته دا ایمیل کړل چې په پاکستان کې د ایشیا کپ د کم سلور میچونه تر سره کیږي نو په دې باندې راضي وو چې په دې کې د افغانستان کرکټ بورډ پاکستان کرکټ بورډ ته ایمیل کړل نیپال کرکټ بورډ او بنگلاديش کرکټ بورډ هم پاکستان کرکټ بورډ ته دا ایمیل کړل چې په پاکستان کې رقم سلور میچونه تر سره کیږي نو بالکل موږ د دې لپاره راضي یو سکه ایشیا کپ نو ډېر غټه لانجه جوړه شو چې لا تر اوسه پورې پکې صحیح فیصله نه شوی نو په دې هفته کې چې کوم اخیری اجلاس میټینګ تر سره کیږي د ایشیا کپ په حواله سره نو په دغه میټینګ په دغه اجلاس کې به اخیری فیصله د ایشیا کپ په اړه کیږي ځکه چې اوس ایشیا کپ ته ډېر لږ وخت پاتې دی او د پاکستان چې څومره هم د کرکټ مینوال یو دغه لپاره ډېر د خوشحالي خبر د پاکستان یو بل غټ سیریز اعلان شو چې دا سیریز بر پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي څنګه چې تاسو پته رسکل پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ ډېر وان ډے ټیسټ او ټي 20 میچونه وشو خو تازه دا خبر راغلی چې د نیوزیلند کرکټ بورډ پاکستان کرکټ بورډ ته ایمیل کړل د اپر یو ته کړل چې تاسو موږ سره 15 وان ډے او 3 ټي 20 میچونه وکړي چې په یو سره پاکستان کرکټ بورډ بالکل رضا شوی خو اوسه پورې د سیریز شیډول نه اعلان شوی چې دا سیریز په پسوم تاریخ پسوم میاش باندې وي چې د سیریز په حواله سره کوم نوی اپډیټ سره نو زه تاسو له ضروری درکوم د دې سیریز لپاره پاکستان کرکټ ټیم ځینی نیوزیلند ته خو کچرته د ایشیا کپ او د ورلد کپ نه مخکې دا سیریز تر سره شي ځکه چې په یوه ونیمه میاش کې پاکستان د هیڅ چا سره هم سیریز نشته نو پاکستان بر ورلد کپ او د ایشیا کپ لپاره ډیر ښه پریکټیس وشي او د زمان خان او حیدر علي نه بعد شاهین شاه افریدي هم انګلند ته رسیدل اوس د انګلند کاونټي کرکټ لیګ شروع دی چې په دې کې اته پاکستاني لوبغاړي اغستل شوی دي شاهین شاه افریدي د انګلند پر کاونټي کرکټ کې د نوټنګم په لوبډاله کې اغستل شوی دی او د پاکستان کرکټ ټیم په خواني فاست بولر عاقب جاوید ویلي چې پاکستان کرکټ بورډ ته پکار دی چې په اوس وخت کې شاهین افریدي له پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی ورکړي نو شاهین افریدي ور پاکستان کرکټ ټیم نور هم مخ په وړاندې بوزي د پاکستان کرکټ ټیم په خواني لوبغاړي په اوس وخت کې د لاهور کلندر ډایریکټر عاقب جاوید د جیو سپر په پروګرام کې دا ویلي چې شاهین افریدي په ټي 20 کرکټ کې ډیر زیاته تجربه لري د لاهور کلندر د لپاره مسلسل 2 کاله ټایټل ګټل نو شاهین افریدي کولای شي چې پاکستان د ټي 20 ټیم کپتانی په ډیره ښه طریقې سره وکړي نو تاسو وایئ چې د عاقب جاوید دا خبره ټیک ده او کنه چې شاهین افریدي د پاکستان د ټي 20 ټیم کپتان شي خپل رائے زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ اوس وخت کې د پاکستان د وان ډے ټي 20 او ټیسټ یعنی د درې وانو فارمیټ کپتان بابر اعظم دی نو ملګرو دا د کرکټ یو څو نوي او تازه اپډیټس که تاسو دا ویډیو خوښ شوی نو ضروری د نورو خلکو سره شیر کړئ ملاویږو په بل ویډیو کې د الله پامان